صاحب لړم خوړلی یم خوب نه راځي زه غم خوړلی یم خوب نه راځي یورپ پرېږده نور خپل وطن ته راشه یورپ پرېږده نور خپل وطن ته راشه ښکلی موسم دی څوک یې اوري که نه دې شاعرانو سم مزې وکړلې دې شاعرانو سم مزې وکړلې په ما ماتم دی څوک یې اوري که نه خوشبختانه چې تا سره دلته رالم او ستا په خپرونه کې مېلمه شوم نو ډېر خوشحاله یم ډېره مننه ارمان صاحب بیا هم جهان مننه چې تاسو شاعري شروع کړې ده څو کاله کې مننه احساس صاحب زما خو تقریبا 4-5 کاله کېږي چې لیکنې کوم بس تر اوسه پورې مې یو شعري ټولګه چاپ کړې چې هغه هم د هغې نوم د شکر دی چې تا لرم او انشاءالله را روان وخت سره به ګورو چې څه کېږي انشاءالله بل کتاب هم راتلونکی دی پلان لرئ چې بل کتاب چاپ کړئ انشاءالله بس بندوبست مو کړی انشاءالله چاپو د نږدې وختونو کې دویم کتاب مې را روان دی ډېر ښه ډېر ښه مخکې نه مخکې زموږ لخوا او د میلوانو لخوا مبارکي ومنه همداسې ځلانده اوسئ او په خپلو چارو کې درته بریاوې غواړو مینوال به په دې تمه وي چې ارمان صاحب به خواږه خواږه شعرونه وایي نو که تاسې نظم وایي غزل وایي مینوال لړم خوړلی یم خوب نه راځي مننه احساس صاحب لړم خوړلی یم خوب نه راځي زه غم خوړلی یم خوب نه راځي دلته نیولې نفرتونو ځالې دلته نیولې نفرتونو ځالې محبت کم دی محبت کم دی څوک یې اوري که نه او یورپ پرېږده نور خپل وطن ته راشه یورپ پرېږده نور خپل وطن ته راشه ښکلی موسم دی څوک یې اوري که نه دې شاعرانو سم مزې وکړلې دې شاعرانو سم مزې وکړلې په ما ماتم دی څوک یې اوري که نه زما ارمان سره نور څه دي ګرانې مننه احساس صاحب زما ارمان سره نور څه دي ګرانې بس یو قلم دی څوک یې اوري که نه ډېر ښه دی که کوم بل نظم وي غزل یې مینوالو سره شریک مننه یو بل غزل ده چې هغه زما ما له هغه صبر کړی هغه زما ما له هغه صبر کړی خدایه دا زړونه مو پاخه صبر کړی زه به د کال په کال جنډې تازه کړم زه به د کال په کال جنډې تازه کړم پیره بابا که مې ترې زړه صبر کړی جړا دې نه کوي خیرا دې نه کړي جړا دې نه کوي خیرا دې نه کړي ما صبر کړی دی د خوله صبر کړي ځوانه ځوانۍ کې د شهید کړه راته ځوانه ځوانۍ کې د شهید کړه راته یو سوال کوم ته یې واړه صبر کړی ارمانه غر کې کړم تباه یې کړمه ارمانه غر کې کړم تباه یې کړمه جلکۍ ته وایه چې باڼه صبر کړی ډېر ښه ډېر خواږه بړه غزلې ډېر خواږه وي او ډېر خوندور غزلې وي ډېره مننه کور دې ودان ارمان صاحب نظم که نور مینوالو سره شریکول غواړئ نو څو بیتونه دي چې اکثر کابل کې پیښې کېږي سره ورونه چې کابل نه پورته کېږي مننه احساس صاحب سره ورونه چې کابل نه پورته کېږي شنې لوخړې مې ګوګل نه پورته کېږي دا خو ستا د غزلي شغلو الهام دی دا خو ستا د غزلي شغلو الهام دی ښکلاګانې مې غزل نه پورته کېږي ای د دې وطن له هرې درې زار شم ای د دې وطن له هرې درې زار شم لونګین ښکلا زابل نه پورته کېږي هغه ورځ به پتا څنګه وي وزه مننه احساس صاحب هغه ورځ به پتا څنګه وي وزه چې ډولۍ مې واخلي بل ته پورته کېږي ډېره مننه ډېر خوږ غزل و
مینوالو ته به کوم پیغام لرئ؟ نو مینوالو ته او لیدونکو ته څوک چې د ماښام شور خپرونه ګوري ټول د سلامونه مینه. په خپلو بچو باندې تعلیم کوئ، د سولې لپاره کار کوئ، د امن سکون لپاره ژوند وکړئ، د ژوند نه خوند واخلئ، بس نور هېڅ هم نشته. ژوند ژوند ژوند. ډېره زیاته مننه. ډېر ګران یو زرمان صاحب کور دی ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. ډېر خوشحاله اوسئ. هر کله راشئ، زموږ خپرونه ستاسو په خدمت کې ده او موږ به بیا بیا ستاسو خوا ته هم راځو، ستاسو نه به خواږه خواږه غزلې ریکارډ کوو. مینوالو دا د ماښام شور خپرونه چې یو زرمان صاحب سره ترسره شوه، ما ذاکر الله احساس او زما کمرمین هیر عالم عاطف ته اجازه راکړئ. تر بلې خپرونې د الله په امان.